السلام علیکم ورحمت الله. عبدالمالک صاحب محترم یو ویډیو را لېږلې ده. دغه ویډیو کې یو ملا صاحب لګی دی چې د رمضان په اولنۍ ورځ باندې ماښام مانځه نه وروسته تر ماخوستن مانځه پورې چا د سورت فتح تلاوت وکړي څلورې ځلې، الله تعالی به د ټول کال مشکلات حل کړي او رزق به وله ورکړي. داسې ډېر فضیلتونه نور بیان کړي چې دا د حدیثو نه ثابت دي که نه دي. د سورت فتح په باره کې دغه خبرې بعضې مولیانو نه نقل دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او د سلفو نه د صحابو نه دا خبرې نه دي نقل شوې. کتاب کنز النجاح والسرور فی الادعیه التي تشرح الصدور دې کې دا خبره داسې نقل ده چې چا سورت فتح ولوستله په اوله شپه د رمضان میاشت کې نفلي مانځه کې، نو په دې کال کې به محفوظ کړی شي. خو د دې سند یې نه دی بیان کړی چې دا چا کړې ده او چا نه ده کړې، خو د یو مولا نقل ده. دغه شان خطیب شربینی چې په خپل تفسیر کې د سورت فتح په تفسیر کې وایي وقال بعض العارفین، ویلي دي بعضې مولیانو ته دا خبره منسوب ده، یعنی رسول الله ته، صحابو ته، تابعینو ته، اتباع التابعینو ته نه ده منسوبه او نه د هغوی نه ده ثابته ده. هغې وایي چې من قرأ سورة الفتح عند رؤية هلال رمضان في أول ليلة وسع الله رزقه في ذلك العام. چا چې د سورت فتح تلاوت وکړه د رمضان میاشت لیدو په وخت کې په اولنۍ شپه کې، نو الله تعالی به رزق فراخه کړي په دغه کال کې تر آخر کاله پورې. ومن داوم على قراءتها كل يوم، او چا چې هره ورځ دا سورت لوسته، بايع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی رؤیاه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به میلاو شي په خوب کې. ونال ثواب الرضوان، او هغه ثواب به دته میلاو شي کوم ثواب چې اصحاب بیعت الرضوان ته میلاو شوی، یعنی هغه صحابو ته الله تعالی چې کوم ثواب ورکړی چې د رسول الله سره په بیعت الرضوان کې تحت الشجره بیعت کړی و، هغونه ثواب به وله ورکړي. او وحشره الله تعالی معهم، او الله تعالی به د هغې صحابو سره راپاڅوي د قیامت په ورځ باندې. وفتح علیه جمیع مغلقاته من خیر الدنیا والآخره، او الله تعالی به پرې ټول مغلق کارونه او سخت کارونه مشکلات به ورته آسان کړي د خیر د دنیا او د آخرت نه. او دغه شان دا خبره اوږده کړل، د نور هم دغه شان ډېر خبرې ورسره یو ځای کړي دي. خو دغه خبرې د سورت فتح په باره کې دا هیڅ نه په صحیح سند سره او نه په ضعیف سند سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي ثابتې، او نه د سلفو نه دا کار چا کړی دی، نه د هغوی نه ثابت دی. او دا یو بدعي عمل دی، دغه لوستل نه لوستل غوره دي، او که چا ولوستل دغه یو بدعت دی، او بدعت باندې به الله تعالی سزا ورکوي. کل بدعت ضلاله، هر یو بدعت ګمراهي ده، او کل ضلاله فی النار، هر یو ګمراهي به دا په اور کې وي. او من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، چا چې زمونږ په دې دین کې یو نوی کار را پیدا کړ رسول الله، نو هغه مردود دی، هغه به د هغه د مخ نه بېرته ویشتلی کېږي. نو دا خبرې په اسلام کې نشته، دا د مولیانو د ځان نه جوړې کړي دي، او په دې باندې نه دغه فضیلت مرتب دی او نه دغونه ثوابونه الله تعالی چاله ورکوي. ځکه چې کوم کار د رسول الله نه نه ثابت، نو د ځان نه یو خبره کول دا په الله تعالی باندې دروغ جوړول دي، او دا د شیطان د خطواتو نه دي، د شیطان د قدمونو تابعداري کولو کې یوه دا ده چې وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، تاسو په الله تعالی باندې داسې خبرې جوړې کړئ چې تاسو سره د هغې علم نه وي. والله تعالی اعلم.